الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف وائے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. د تراویح مبارک ختم شوی دی، ټول ملګري ستړي دي، خو چونکې دا یو ښه موقع وي د ترغیب ورکولو، نو په دې خاطر باندې نیکان خلک دا خوښوي چې د دین یو څو خبرې وشي. حالانکه ستړي ډېره وي، څو غنټې ولاړه وي، خلک د آرام په تکل کې وي چې یو څه آرام وکړي. خو به هر حال د قرآن عظیم الشان محفل دی، نو په دغه مناسبت سره د قرآن عظیم الشان د عظمت او د مینې او د محبت یو څو خبرې به وکړو انشاءالله. کوشش به وکړم چې په یو څو الفاظو کې دا ټولې خبرې راګیرې شي. عزتمندو مسلمانانو، الله رب العزت په دې مبارک میاشت کې مبارک کلام او بیا په دې میاشت کې په مبارک شپه او د یو مبارک واسطه سره په یو مبارک انسان باندې نازل کړی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د دې آیات کریمه په تفسیر کې علامہ ابن کثیر سے یو عجیبہ نقطہ لکھی. علامہ ابن کثیر سے فرمائی وَيُنزِلَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ بِأَشْرَفِ اللُّغَاتِ عَلَى أَشْرَفِ الرُّسُلِ بِصَارِفِ أَشْرَفِ الْمَلَائِكَةِ وَكَانَ ذَلِكَ أشرف بقاع الأرض وأبتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه. القرآن عظيم الشان متعلق فرمائے وای چې قرآن یو داسې کتاب دی چې په کتابونو کې بهترین کتاب نازل کړی شوی دی. او دا ظاهره خبره ده، په دنیا کې څومره انبیا چې راغلي دي او هر نبی ته کتاب ورکړی شوی دی، نو په هر یو کتاب کې د هغه نبی په دور کې هم او د هغه نبی د دور نه وروسته هم خلکو د ځان نه مضمونونه داخل کړي دي او جملې پکې داخلې کړي دي، رد و بدل پکې کړي. او قرآن عظیم الشان یو داسې کتاب دی چې تر د قیامت پورې څوک دا تصور هم نشي کولی چې په هغې کې یو زبر او زیر بدل کړي. دا خو د قرآن اشرفیت شو. او به اشرف اللغات په دنیا کې په زرګاو ژبې دي، په زرګاو په دنیا کې د ټولو نه بهترینه ژبه عربي ده. او علما دا پیژني چې په عربۍ کې 14 صیغې وي، د هر یو څیز دپاره باقاعده 50 نومونه استعمالیږي. واحد دا جبه په دنیا کې داسې فصیحه جبه ده
د دې مقابله کوونکې بل جماعت په دنیا کې نشته. د دې د بهترین والی اندازه د دې نم لګول کېږي چې الله رب العزت د مرګ نه وروسته په آخرت کې کوم جواب انسان ته ورکوي نو هغه به هم عربي وي، تر دې چې د آخرت پیلانې منزل چې قبر دی په دې کې چې کله انسان کې ښودلی شي هم ابتدا به د عربۍ نه کېږي، په عربۍ کې به د انسان نه پوښتنې کېږي. که څوک ووایي چې ما ته خو عربي نه راځي زه به هلته جواب څنګه ورکوم، نو دا د الله رب العزت نظام دی هغې چلی چې څنګه موږ په پښتو باندې پوهېږو همدغسې به بیا په عربۍ باندې هم پوهېږو، هېڅ د تکلفاتو ضرورت به په هغې کې نه وي. بل الله رب العزت دا کلام چې نازلو دای د یو مبارک ملائکه په واسطه سره نازلو چې هغه ته الله رب العزت په قران عظیم الشان کې د امین لقب ورکړی دی، د امانتدار. امانت ډیر لوی کار دی. تاسو سوچو کوي منګ څومره خیانتونه کوو، وړوکی خبره وي زمونږ ورته سوچم نه پاغې کې زمونږ نه خیانت کېږي، حالانکه دا خیانت کول ډېر لوی جرم دی. خیانت کول دا ډېر لوی جرم دی. الله رب العزت د جبرائیل امین انتخاب کړو د قرآن د راوړلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او بیا په دې باندې گواهیم الله پاک د خپل ورکړي چې دا قرآن د یو امینی ملائکی په ذریعه باندې منګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. د جبرائیل امین مقام او مرتبه دا په ټولو ملائکو کې د ټولو نه اوچته ده. څنګه چې الله رب العزت محمد رسول الله ته په انبیاء باندې فضیلت ورکړي، همدغسې جبرائیل امین ته الله رب العزت په ټولو ملائکو باندې فضیلت ورکړي. جبرائیل امین د ملائکو بهترین ملائکه ده. بل الله رب العزت د قرآن د نزول د پاره د ځمکه انتخاب کړی ده چې په مخ د ځمکې د هغه ځمکې نه بهترین ځمکه بله نشته. هر سړی په زړه کې تمنا لري، کوم چې نه دي تلي نه ده لیدلې، صرف په ویډیوګانو کې لیدلې ده، د هغې د هغه تلونکو نه ډېره تمنا ده چې موږ به کله ځو. او څوک چې تلي دي هغه مړېږي نه اوسه، څوک چې تلي هغه مړېږي نه، هغه همیشه دا وایي چې بیا به کله ځم، بیا به کله ځم، بیا به کله ځم. هر سړی دا تمنا کوي که نه. الله رب العزت داسې ښارونه ګرځولي دي دغه دوه چې په دنیا کې بل مثل نه لري. انتخاب مو خدای پاک د هغه ځمکې وکړو چې هغه ځمکې په دنیا کې د ټولو نه زیات انبیا پیدا کړي دي. په هغه ځمکې کې د ټولو نه زیات انبیا ته پیدا دي. د دین ټولې چشمې هم د هغه ځای نه راوتلي دي، او بیا به د آخره زمانې کې به بیا همغسې ته غونډېږي دین ټول. نو د بهترین ځمکې انتخاب هم الله رب العزت وکړو. بل تاسو سوچ او فکر وکئ، بیا دا قرآن چې نازلېدلو خو په یو وخت کې به نازلېدو که نه. اوس هغه میاشت کومه میاشت وه چې الله رب العزت دا قرآن د عرش نه په یو پیره کې نازل که، نو هغه د رمضان المبارک میاشت وه. قرآن ټول په ټوله چې نازل شوی دی په یو ځل باندې د عرش نه په نزول اولی سره اسماني دنیا ته، دا ټول په ټوله د رمضان المبارک په میاشت کې نازل شوی دی. او بیا د رمضان المبارک په میاشت کې په دې کې په هغه شپو کې بهترین شپه چې په ټول کال کې د دې په رنګه مبارکه شپه بله نشته. دومره لویه مبارکه شپه ده چې الله رب العزت دې ته فضیلت د دې د یو رکعت عبادت فضیلت ته الله رب العزت د 100 کالو د عبادت ثواب ورکړی. دا د لیلة القدر په شپه باندې نازل شوی دی. نو دا د دې لپاره څومره لوی انتخاب شو. قرآن مجید الله رب العزت د هر جهت نه کامل او اکمل پیدا کړی دی، تر د قیامت پورې په دې کې بدلون نه راځي.
عزتمند دا خو قرآن عظمت شو، د قرآن عظمت چې خدای موږ ته څنګه کتاب راکړی دی چې دومره په اهمیت سره خدای مسلمان ته ورکړی په دومره مرحلو کې، نو دا د قرآن شان د دې نه معلومیږي که اوس د قرآن سره د مخکینو خلکو مینه او موږ خپله مینه وتلو. بس صرف په یو څو ټکو کې ټوله خبره راغونډوم. د رمضان مبارک شپې دي، خدای پاک چاته بالکل اډول توفیق ورنکي، په ختم کې اډول شرکتونه کې ټول بار ګرځي، څوک په کاروبارونو پسې، څوک په فضولیاتو پسې، په قسمه قسمه لهو لعب کې مصروف وي. او ځنې بختور خلک هغه دی چې د هغې خپو ته بیا د چاپۍ ضرورت وي، هغه ودرېږي په کمزورې تنه سره د ستړې ټوله ورځ یې خپلو بچو له رزق ګټلی، په دکان کې ټوله ورځ ستړې تېره کړې، او بیا راشي د الله تعالی عبادت ته ودرېږي، او په هغه ستړې کې بیا د خپلې خپې نور هم ستړې کې د الله تعالی عبادت وکړي. ځینې بختور خلک هغه دی چې خدای دا توفیق وله ورکړي. د مخکینو خلکو یو څو مثالونه د در کومه چې هغوی د عبادت څنګه شوق او په رمضان کې به څنګه حالات. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه با د رمضان مبارک په شپو کې په یو رکعت کې ټول قرآن مجید ویلو. پهلانی رکعت ته چې ودرېدو حضرت عثمان رضی الله تعالی رسول الله مبارک صحابي دی چې کله به د شپې په یو رکعت کې د ودرېدو په نفلو باندې، نو د به په یو رکعت کې یو قرآن مجید مکمل واوره، مکمل قرآن مجید. نو تاسو سوچو کوي چې په یو رکعت کې سړی پوره قرآن مجید وایي، نو دا څومره لوی همت غواړي او څومره لوی محبت غواړي په زړه کې، ډېر لوی همت او ډېر لوی محبت. تمیم داری رضی الله تعالی عنه دی به ودرېدو د شپې 2 رکعته نفل به کول، او په 2 رکعتو نفلو کې به ټول قرآن مجید د سهاره پورې ختم کړ. حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی کمال ته ګورئ کا د رمضان مبارک په ورځو کې به حضرت علی رضی الله تعالی عنه د ورځې 8 ختمه کول د قرآن مجید. د سحر نه به شروع شو د ماخوستنه پورې حضرت علی رضی الله تعالی عنه به 8 ختمه کول. 8 ختمه چا پلار کولی شي؟ 8 ختمه ډېر لوی همت غواړي او ډېر لوی تسلسل غواړي. ته سوچو که ده به پکې نور کارونه نه کول. دې خلکو ته خدای په وخت کې برکت اچو، دې خلکو ته خدای په وخت کې برکت اچو، برکت. ثابت بنانی رضی الله تعالی رحمه الله تعالی علیه د نن 600 کاله مخکې دا سړی تیر شوی. ثابت بنانی د به روزانه یو ختم کو، او د دې ختم سره هر ورځ کالو سر به د یو روژه هم نیوله، یعنی کالو سر به د روژه و. بس د رمضان مبارک د روژو نه علاوه د به کوجه نه کوله، د اختر د ورځو نه علاوه کا صرف د اختر د 3 ورځې دی به دا کوجه، او نور به کالو سر د روزانه هر ورځ ختم کو، او هر ورځ به روژه هم وه. دې کمالاتو ته ګورئ. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه د به په 9 شپو کې یو ختم کو، او چې کله به د رمضان المبارک شپې شروع شوې نو بیا به په 3 شپو کې یو ختم کو. قتاده ډېر لوی محدث او ډېر لوی مفسر تیر شوی دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د به هره شپه یو ختم کو، خو چې کله د رمضان المبارک شپې به شوې نو د به بیا 2 ختمه کول، د به بیا 2 ختمه کول. دغسې امام شافعي رحمه الله به هم 2 ختمه کول د رمضان مبارک په شپو کې. هسې به روټین دا چې یو ختم به کو. امام اعظم رحمه الله واقعا ما مخکې مې یو پیر ذکر کړی وه، کعبې مبارکې ته دننه شو، او دا ارمان مې دی چې دلته یو 2 رکعته نفل وکړم. په یو خپه باندې ودرېده، دا بله خپې پې د پاسه کېښودله، د قرآن مجید تلاوت یې شروع کړو، 15 سپارې په یو رکعت کې ویلې، نو رکعت ته ښکته شو. بیا چې کله 2م رکعت ته ودرېدو، دا بله خپې په دې بله خپه کېښوده، نو بیا یې 15 سپارې بیا پوره کې، او بیا رکوع ته لاړو. دا د هغه خلکو احوالو. په دې ایوب آباد کې ما ته داسې خلک معلوم دي چې هر 3 ورځې بس به ختم کوه. زمونږ سره په جومات کې یو بابا و افغانی و، اوس وفات شو. نږدې ورځو کې الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. هغه بابا ما ته یاد دي
هغه بابا دلته نور ملګریم داسې ناست دي چې دوی ته پته ده 3 ورځې پس به قرآن ختمو دا د هغه روټینو 3 ورځې پس به قرآن ختمو زمونږ سه یو بل اجي صاحب دی جانزیب اجي صاحب نومې دی جانزیب اجي صاحب خدای پاک دومره همت ورکړی دی هغه سړي ته چې هغه د تاریخ په اعتبار سره یو سپاره وایي کا ایک تاریخ دی پهلانی سپاره دو تاریخ دویمه دیم داسې په تاریخ باندې سپارې وایي کا حافظان نه دي دې ته وایي د قرآن سره مینه د قرآن دا مینه به انسان په زور باندې جنت ته داخلي حدیث شریف کې راځي چې یو انسان وفات شي قبر کې کېښودلی شي د سوره ملک تلاوت هر شپه جاری ساتلی وي سوره ملک نو حدیث شریف کې راځي چې دغه سوره ملک د او د عذاب په منځ کې بهایلی عذاب والا ملائکې به راشي دته به وایي چې ته د جهنم مستحق تا جهنم ته بوزو د به دا یو عادت په دنیا کې پاتې شوی چې دی به د سوره ملک تلاوت هر شپه کوي دغه سوره ملک به الله رب العزت مجسم کی مخې ته به ودرېږي ته به زمانه څنګه بوزي ته به زمانه څنګه بوزي د به زه هره شپه لوستلو ما صرف یو صورت دی د دې محبت دی د دې هر ورځ تلاوت دی او د عذاب نه به څنګه بچ کی هغه عذاب به لاړ شي د الله رب العزت په دربار کې به شکایت وکړي چې دغه رنګه مونږ نه پرېږدي بس الله رب العزت به فرمایي بس ما دغه مغفرت وکړو دغه یو صورت د برکته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي دی هر رکعت به قل هو کو هر رکعت به قل هو الله احد کو حالانکه حافظ صحابه رسول الله مبارک ته شکایت وکړو چې یا رسول الله مبارکه دا پلان کې راشي موږ ته جمع راکړي او قل هو الله احد پکې وایي قل هو الله احد پکې وایي دین علاوه کې ټول بل صورت نه وایي رسول الله مبارک نو اوس د خلک اسلام متعلق د شکایت کوي دا ولې تداسې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا صحابي و یا رسول الله مبارک زما د الله په ذات قسم زما د دې صورت سره انتهایی زیات محبت ده زما د دې صورت سره انتهایی زیات محبت ده رسول الله مبارک ته فرمایله وای اے پلانکیا تا بعد دې صورت محبت جنت ته داخل کی تا بعد دې صورت محبت جنت ته داخل کی د قران سره زړه لګوي د قران سره مینه محبت پیدا کوي دا غنیمت دی چې قرانونه نه دی ویلي هغه قران شروع کوي مشرمېږي شرم مکوي شرم دلته شاته وګرځوي د الف بیت نه شروع کوي ثواب په ملاويږي عذاب په نه ملاويږي شرم پکې نشته شرم په دې باندې دی چې وفات شي او ټکي در پسې نه خته شرم په هغه ځای کې چې په میدان محشر کې د ټول خاندان په مخ کې راپاسېږي او د عذاب چغه باندې وشي شرم په هغه ځای کې چې کله هیڅ سهارا نه او د قران سهارا پاتې شي او غم ستا سره نه د قیامت په ورځ باندې نو شرم بیا په هغه ځای کې اوس په دې ځای کې څه شرم دی او په دې ځای کې څه وخت نیسي هیڅ وخت نه نیسي هیڅ وخت د یو رکو تلاوت دا 15 منټه نه غواړي 15 منټه دغه 15 منټه خپل قیمتي کو الله رب العزت ته وخت ورکو الله کلام ته وخت ورکو ان شاء الله دا زموږ په آخرت کې په کار راځي په دنیا کې هم زموږ لپاره زینت وي الله تعالی دې په دې عمل کولو توفیق نصیب کړي امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا